امنیت او ثبات د ژوند هغه بنسټیزې برخې دي چې له برکته یې ټولنه د ودې، یووالي او پرمختګ پر لور حرکت کوي. له مرکز مهترلامه شاوخوا 15 کیلومتره لرې دا د غرونو په منځ کې پرته د فرجغان ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته یې امنیت ټینګ شوی، قومي او سیمه‌ییز اختلافونه له منځه تللي او خلک په ډاډمن امنیتي فضا کې خپل ورځني چارې پر مخ وړي. الحمدلله ما که از نظام کاملا همه تنها منی همه خوش هستند، چون در دوره جمهوریت که است مردم از اندکترین امکانات هم که است در این دیار که است محروم بودن. این میال مثلا 2 بجه شب باشه، 1 بجه شب باشه، شب باشه، روز باشه، همه که است به خیال آرام که است سفرهای خود ادامه میدن، چه از مرکز به بالا آمدن باشد، چه از بالا به مرکز رفتن باشد. الحمدلله ما خوش هستیم. دیگه نظر به سابق دولت پیشین فعلا بسیار نرمال است، بسیار امنیتش هم خوب است، صلاحیتش هم خوب است، قرضداری و دنگداری و از طرف الله است، روزی را الله میده. دیگه ان شاء الله ما همه چیز خوش هستیم. ورته مهال د دې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین هم ټینګار کوي چې د ولس د امنیت ساتنه یې اساسي مسؤلیت دی او شپه ورځ د خلکو د هوساینې لپاره پر خپلو دندو ولاړ دي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې ولسوالۍ امنیت خراب کړي. د فرجغان ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د امنیت په فضا کې بس آرام فضا ژوند وکړي او زموږ امنیتي ځواکونه شپې ورځې دې ته خدمتګار او خادمان دي او موږ هیڅ چاته بله اجازه نه ورکوو چې زموږ امنیت خراب کړي. د یادونې ده چې د هیواد لرې پرتې سیمې چې پخوا له ګڼو ننګونو سره مخ وې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته نن د امید، همغږۍ او آرام ژوند پر لور نوې پاڼه اړوي.